السلام علیکم. په دې ویډیو کې به راشو موږ د تمرین حل ته. تمرین داسې و چې موږ به د یوزر څخه د نوم او د هغه د عمر پوښتنه کوو. په یوزر کې د یوزر څخه په انپوټ کې به یې راخلو، بیا د هغې ایج ګورو. که چېرته ایج د 10 څخه لوی وي او د نوم لومړی توری وړوکی ای وي او یا غټ ای وي، نو هغه دې وکولی شي مووي دې وګوري. او که چېرته ایج یې 10 نه وي او یا هم نوم یې په لومړی توری ای نه وي، نو هغه نشي کولی چې دا ویډیو وګوري، مووي وګوري. نو د دې لپاره راځو موږ دلته دوه وریبلو ته ضرورت لرو، یو نیم او بل هم ایج. نیم چې دا انپوټ کې موږ اخلو د یوزر څخه، او بل چې دا ایج دا هم موږ په انپوټ کې اخلو د یوزر څخه. او دلته موږ دا انټیجر ته هم تبدیلو، ځکه چې ایج چې دا یو انټیجر ده، په سټرینګ کې نه ده. نو راځو دلته اوس حالتونه ورته ورکوو. اف که چېرته ایج دغه ایج چې دا لوی د 10 څخه وي، او اند د اند اپریټر په واسطه. اوس دلته قوس به واخلئ، ورته به ووایي چې نیم به ولیکي، بیا دلته به انډیکس ورکوي. انډیکس دغه اول حروف چې دا په 0 انډیکس کې راځي، نو زه ورته لیکم که چېرته د 0 انډیکس د نیم 0 انډیکس دا مساوي ده ای سره وي، نو دا به موږ سټرینګ کې واخلو. که چېرته دا مساوي د ای سره وي اور اپریټر، که چېرته دا مساوي د 2 سره او یا هم مساوي د نیم 0 انډیکس مساوي د څو شي سره وي، غټ ای سره وي، مساوي د غټ ای سره وي. دا به موږ په سټرینګ کې واخلو. نو ته موږ ته بیا دا قوس به بند کړو. اف سټیټمنټ خلاص شو، نو موږ ورته وایو چې ته ماته پرنټ کړه. دلته به یو میسج ورته ورکړو، هغه میسج چې هر څه وي. مثلا زه ورته لیکم چې you can watch the movie. نو دا کولی شي چې دا مووي وګوري. او که چېرته دا نه وي، نو دلته به راشم زه د اف بلاک کې ایلز لیکم. نو ایلز ماته پرنټ کړه، پرنټ you cannot watch the movie. نو هغه کسان چې لومړی حرف یې ای نه وي او یا عمر یې د 10 نه کم وي، دا نشي کولی چې دا مووي وګوري. دلته ما په میسج کې ولیکل. اوس زه راځم دا پروګرام سیف کوم. مثلا دا یو ټیسټ 1 په نوم سیف کوم، رن به یې کړو. دلته ما نه اول غواړي انټر یور نیم. زه ورته وایم چې ما ورته هلته ای ورکړی او زه دلته خان لیکم، خان. او ایج ورته ورکوم زه مثلا 10 نه پورته 12. دا ماته وایي یو کین ناټ واچ د مووي. که چېرته زه راشم دا پروګرام بیا رن کوم، اول ته ما ورته لیکلي وو چې ای وي، یا غټ ای وي یا وړوکی ای وي. نو زه دلته لیکم چې عبدالجبار، دا مې نیم ورکړه او عمر د 10 نه پورته وي، مثلا 20. یو کین واچ د مووي. نو دا یو وړوکی پروګرام و چې د اف او ایلس په واسطې سره موږ جوړ کړی. نو هیله لرم چې له دې څخه مو لږ مفهوم اخیستی وي.